ګرانو کتونکو السلام علیکم. زم ستاسو ورور ستاسو کوربا یوسف جان. موږ موجود یو په ساول ډیر کې. موږ راغلی یو دلته کې دا صوبایي ممبر جے یو آی محمد علي شاه صاحب دی دا کوم انتخابات چې روان دي د میر او کوم لانګ مارچ به کېږي، تاریخي لانګ مارچ به کېږي د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دی په قیادت کې. دې حوالې سره موږ د دینه تپوسونه کوو. چرته مزه موږ سره اوسئ. د تحصیل نائب امیر جے یو آی او د صوبائی ممبر مولانا محمد علي شاه صاحب چې کوم دی نو موږ سره موجود دی. السلام علیکم اجي. وعلیکم السلام. دا راته ووایه جي دلته پاکستان د خلکو د بار خلکو چیرې د لانګ مارچ مه کوئ، خو بیا هم هغوی چې کوم دی نو ستاسو لکه ټول سپایان دا وایي چې لانګ مارچ په مونږ ضروري کوو. وجه څه ده چې یاره لکه لانګ مارچ چې کوم دی نو دا بالکل دې خبرې نه مولانا صاحب نه خوا کېږي؟ وجه څه ده دا څه چې یاره دا لانګ مارچ په لازمي کوو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زبا دې حوالې سره دې وخت کې دا خبره وکم چې مولانا فضل الرحمن صاحب قائد جمعیت زمونږ هغه د پاکستان انتهایی محب دی، محب وطن دی، او وجه دا ده چې دا کم حکومت سلیکټډ وزیر اعظم موږ باندې راغلی دی. کله چې په 2018 کې الیکشن وشو نو په 25 جولای باندې الیکشن وشو او په 26 جولای باندې مولانا صاحب د دې خبرې هغه وخت اعلان کړو چې د دې دا منډیټ چې کوم دی دا جعلي دی او دا موږ نه تسلیمو. د هغې نه پس بیا په هغې تناظر کې د قائد جمعیت په حکم باندې په پاکستان کې تقریبا 15 میلیون مارچ وشو او د هغې مقصد هم دا دی چې خلکو ته دا تاثر ورکړی شي چې او د پاکستان عوام د دغه سلیکټډ وزیر اعظم سره نه دي، بلکې دا صرف د مولانا فضل الرحمن صاحب په اشاره باندې چې څنګه هغې کله حکم کوي دا خلک به د هغې په اشاره باندې راوځي او هغې سره ولاړ دي. د هغې وجوهات قوم ته مخې ته دي. عمران خان صاحب چې کله راغی د حلف واخیسته، د هغه څو وجوهات دي. لومبۍ وجه دا ده چې دی په بعضې ایجنډې دپاره راوستلی شوی، داسې ایجنډې دي چې هغه نور خلکو نشو کولی او عمران خان صاحب په هغې کې د هغې د یو ګوډاګي کردار ادا کو او ادا کوي لګیا دی چې څو ته دغه اسټبلیشمنټ څه وایي او هغه کار کوي. لومبۍ خو کله چې کله خلف اخیسته حلبردارۍ کې د خاتم النبیین لفظ د نشو ویلی، دا داسې نه ده چې دی ویلی نشو. خدا په یو سوچې سمجھې منصوبې تحت چې دلته د قادیانانو په منصوبه چې دی کوم راغلی دی څو نکات داسې دي چې دی د هغې اوسه پورې لګیا دي. لومبۍ د دغه یو هدف دی چې په پاکستان کې د قادیانانو راج راشي او قادیانی ته سپورټ ملاو شي. هغې دپاره لومبۍ ټارګټ د دسو د پاکستان معیشت کمزوری کو او هغې کې لومبۍ د سی پیک چې کومه منصوبه ده هغه د ودروله. دویم د پاکستان قوم د IMF غلام یې جوړ کو. د به دا چغې ویلې چې موږ به قرضې ناخلو او لومبۍ د داسې شرطونو باندې قرضې واخیستې د IMF نه چې د پاکستان قوم یې غلام جوړ کو همیشه دپاره. دریم د پاکستان ادارې د IMF غلام جوړ کړي چې څومره ادارې دي چې هغوی ورته څه وایي هغه کوي. او څلورمه خبر دا ده چې د اسرائیل د تسلیمولو خبرې په پاکستان کې شروع شوي چې دلته به یعنې مخکې مولانا صاحب د دې وضاحت هم کړی و. یو جهاز راغی او د هغې په پته پوه نه شو او د هغې تناظر کې چې کله هغه لاړه میاشتې واپس د آسیې ملعونې رهایي په دغه وجه وشوله. لکه دا د 2007-8 مسله وه. هغه وخت کې د لاهور بینچ چې کوم ججانو د بینچ فیصله د های کورټ سزای موت هغې ته ورولی شوی و، د هغې باوجود هغه رها شوه. دا ټول څیزونه داسې دي. او دلته بیا د عالم کفر چې کوم مغربي جنډا د یهودیانو
دا قادیانانو ته هر قسمه سپورټ ازادي په نوم باندې چې په پاکستان کې د ازادي رای وي نو ازادي رای لکه په اسلام کې داسې ازادي نشته خو دې د ازادي رای په نوم باندې قادیانانو ته سپورټ ورکو او داسې خبرې او داسې آرډیننس دغه تراول پارلیمنت ته چې په دې کې ترامیم کول لکه په 1974 کې چې کوم آئین د بوټو سے په دور کې یو مفتی محمود رحم الله علیه په دغه باندې قیادت کې پاشیو چې قادیانی به کافری په هغه آرډیننس کې په هغه ان آئین کې دي ترمیم شروع کړو په 295 سی چې کوم دا قانون دی چې څوک د ناموس رسالت په باره کې توهین کی هغه با یعنی واجب القتل یا تبا سزا موت اورول کیږي په هغه سیس کې دي ترمیمار شروع کړو دا تیر حماد اظهر یو بل راوړو کچري څوک داسې وکي چې 295 سی باندې یو کس باندې دغه درج کی چې د کس د ناموس رسالت په خلاف ان هغه توهین رسالت کړی دی او هغه ثابت نکي نو که ثابت نه کو نو بیا به دقه دفعه چې دا چا کوم درخواست کړی دی یا اف آی آر درج کړی دی په دغه کس باندې به دا دفعه لګي نو دا څه دي لکه دا په کم قانون کې دي د انګریز په قانون کې دا نشته نو په اسلام کې دا څنګه دي دا ټول سيزونه داسې دي بیا ډیر سيزونه دا هغه وجوهات دي چې د اسلام حواله سره هم چې اسلام ته دی وخت کې د هغې نه ډیر انتهایی خاص کر د عمران خان چې کله راغلی دی دا ټول د هغه وار بچا دی په اسلام باندې دی په مذهب باندې دی په مدارسو باندې دی په اهل مدارسو باندې دی او دې دلته وایي چې د مدینی ریاست جوړوم د مدینی ریاست کې دا سيزونه خو نه کنه مدینی ریاست خو هغه چونکی زبداوی ما چې د هغه د خپل شکل د مدینی د ریاست مطابق نه دی نو بیا به د مدینی ریاست سره ولي خو بهرحال دا ټول سيزونه یعنی دا وجوهات دي چې مولانا صاحب په دې خبرو باندې مجبور کړی دی او یو خو دغه سو وجوهات شو یو د پاکستان معیشت انتهایی رو غرزو ځکه چې اوس ګورئ کله چې دی رالو دا دغه به کول هغه وخت کې ډالر په 98 مې ریپو اوس 165 او 170 ته رسیدلې ده دا تیل هغه وخت کې تقریبا په 80 خوشا کیو اوس 130 135 کې دي ته هر سیز والا دا د پاکستان د معیشت حال له نو دی چې کومه داوی کړې وي هغه ټول قوم ته مخکاره دي او کومه چې دا د ټولې د پاکستان لکه زبداوی ما چې نه نظریاتي سرحد دی وخت محفوظ دی نه دفاعي سرحدات څومره دي غیر محفوظ دي د کشمیر حواله سره به دا خبرو کوم دی وخت چې کشمیر دا دی مخکې عمران خان صاحب تلو ټرم لانو الته د کشمیر سودا وکړه او سوچ په کشمیر کې څوک جهاد کوي د کشمیر سره کشمیر ولا سره ظلم دی او زیاته دی د دې خبرې څه ضرورت دی د بخپل خو یریږي چونکه دا د قادیانانو نظریه ده چې اسلام کې جهاد نشته د قادیانانو نظریه ده چې په اسلام کې جهاد نشته نو هغه د هغه نظریه سپورټ دی نو د اسلام هم دشمن دی او د پاکستان هم دشمن دی د پاکستان د معیشت دشمن نه په دې اعتبار سره مولانا صاحب دی وخت چې کوم ازادي مارچ کوي دا د دې پاکستانی قوم سره دی وخت کې خېګړه ده او دا د مولانا صاحب مجبوری ده ډیر خلکو بدای اعتراضات کول چې د هدی او د دی او د دی دا د سونه هغه ته دغه شو اپرونه وته شو د وزارتونو وته شو د پیسو وته شو خو هغه قبول نکړه او نو یو حکومت کې صرف اعتراضات او هدف وربدي دا اعتراضات کول چې مولانا صاحب د هر حکومت حصوي او داسې خو بهرحال هغه دي ته ثابت شو په خپل دادي ای په خپل بعض ټیم کې اعتراف کوي او شاه محمود قریشي هغه دا اعتراف کړو چې مولانا صاحب د کشمیر په مسله باندې څومره خپويږي بل څوک نه پوي اوس اعتراف کوي او مخکې به څه کول الزامات لګول نو د دې ټولو دا وجوهات دي چې مولانا صاحب مجبور دی چې د ازادي مارچ وکړي او ان شاء الله ازادي مارچ به موږ خامخا کوو مولانا صاحب حکم دی دا اوس ابو زمنګا د مردان کمیټه اجلاس
او هغه کې دا خبره چې ار یون کونسل کې د یون کونسلونو د موږ شروع کو یون کونسل په اعتبار سره د ازادي مارچ د لپاره باقاعده چاندي دي او تیارای نه دي موږ دلته د زمنګ د کې پی کې به ویما چې تقریبا د هغې چې کوم ټارګټ دی د پاکستان په سطح باندې د هرې صوبې نه دي کم از کم 25-30,000 رضاکاران غوښتي دي تر 400 پورې نو دا کم از کم په اسلام آباد کې به زمنګ چې کوم رضاکاران دي سالاران دي نو دا به کم از کم 70-80,000 طلاقو پورې به داخله کی نو دا سې نه چې د عمران خان غدر نه وي چې 3,000 کسانو او ما خام کې به راغون شو او یو مجره به جوړ کړه هغه شان دي بني دا به ان شاء الله مستقل خلکی او په لکونو به بلکې دا بټول پاکستان کې به برز محل لاري بندي نو به بټول پاکستان جامي نو دغه ولې سره عادي وخت کې د قوم سره خېګړه ده چې د دې سلیکټډ حکومت خاتمه وشي او د دین د قوم خلاص شي نو د مولانا صاحب د قوم سره دی وخت کې خېګړه ده جی د لانګ مارچ خبره خو شوې تفصیلا خبر وی چې تاسو کړئ خو دا راته وای اوس چې کوم د بلدیاتي انتخابات روان دي چې لکه مونږ هر ځای کې وینو لکه ولې چې ستاسو قربانۍ ډېرې دي رفیقان چې کوم دین هغه ستاسو سپورټ ډېر کوي تحصیل میر د پاره ستاسو څه خیال دی لکه تیاری مشته ورته دغه باره کې خو زه دا وایم چې د مشرانو چې څنګه خوخوي که مشرانو به فرض محل د ذمہواری مونږ ته حواله کړه نو ان شاء الله په احسن طریقې باندې به مونږ دا ادا کوو او د دې به ان شاء الله دا به مونږ خپل مشرانو د ثابتو چې د عوامو مونږ باندې الحمدلله یو څومره اعتماد دی ان شاء الله باری اکثریت سره به مونږ دا سیټ که مونږ ته سره دا ملاو شو نو مونږ به دا ګټو د هغې وجه دا ده چې مخکې الحمدلله زمونږ په دې باره کې اکټیویټي شته او دلته زمونږ 4-5 یوسي دا زمونږ خپل ټول رشته ده زمونږ مومن نامه ده نو په مومن نامه کې الحمدلله داسې څوک شته نو چې موږ هغه به موږ نه سپورټ کوي او په ټول تحصیلي مردان کې الحمدلله د جمعیت چې څومره اوټ دی نو دومره د بلې پارټۍ نشته نو کله چې هغه اوټمي او به زمونږ د قام قبیلې او زمونږ د دې علاقې خپل اوټي نو ان شاء الله موږ به دا ټول او داسې دم ټول زمنګ نه په دې الرجی کم دي په تیر اوټونو کې هم چې کوم جنرال الیکشن شو ماته ټیکټ هغه وخت ملو نه شو به هر حال به ټول راغلیو او دا حواله سره چې کله کوم مشرانو اعتماد وکړو نو ان شاء الله په بار اکثریت باندې به ان شاء الله دا سټ منګټو ګرانو کتونکو د تفصیلا خبرونه بعد هغه چې کوم دینو په لانګ مارچ باندې او په د تحصیل میر بلدیاتي الیکشن باندې تاسو اوریدل صوبای ممبر محمد علي شاه حقانی صاحب دی ډېرې ښکلې خبرې وکړي په دې زبردست نه اجازت والم خپل قربا یوسف جان له اجازت ورکې خپل کیمرمین شهاب سره پښتو نیوز مردان